په انسانانو کې خو دا کېدای نه شي چې د دوی په منځ کې دې یو خبره نه شي را. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره په دې مرکه کې زموږ ناجمه ملګري شمسلاک صاحب، ډاکټر شکر، حاجي اشرف اکا، حاجي حسن اکا او ټول سپین ږیرو ستاسو په اجازه پرون دا پېښه شوې وه چې پر موقع باندې د ډاکټر شکر و د حاجي شمسلاک صاحب موږ خصوصي شکریه ادا کوو چې دوی د بار سټېشن دی او ډاکټر د خپل لال تنظیمانو صدر دی، یعنې زموږ په دوکاندارانو باندې دومره دردمند دي. موږ دوی خو رغستان نه سره لرو، خامخا به یو بل ته سره ځو. نو په دا مجلس کې د پرون د صدۍ ډېرې خوارۍ وکړې، جمعه وه زه ومه نه، بیا ماخستن خبر شوم د دې سره به رابطې وکړې. نو مولوي صاحب اسلامي دیني خبرې ګردې وکړې، نو پر هغه خبرې خو زه نه دوراوم. موږ په دا ښار کې چې ژوند سره کوو، هره د پښتانه قبیله په دا ښار کې شته. نن زموږ سره الحمدلله د وکیلانو همدردي ده. که د اف آی ار څه ووایي د هغه شمسلک صاحب به د یوه فریق کیس چلولی، بیا د بل فریق ته چلولی. خو د شمسلک صاحب دا همدردي ده. د حاجي اشرف اکا سرداله ته ناسته ولاړه کوي، د حاجي اشرف اکا ته دواړه فریقین کرایهداران یاست چې دا د مجلس د شو خواته بوتئ، بیا ما د کاري صاحب سره رمتلا صاحب سره ټلیفون هم وکړي. زموږ عموما د هغه سوچ د هغه فکر دی چې وروره د تاڼو د تکلیفاتو څخه خلک خلاصوو، چې و دا خواته مه بیاست مجلسونه، د همسایګانو خامخا بنده راځي. بیا زموږ د پښتنو دا یو شی ډېره غټه کمزوري ده، ولې ما ته خو دا شی معلوم دی. نن یو بل شرم په بازار کې کوي، د کرایهدار د دوکاندارو د ګراک سره سوي 12 کسان هغه راغلي دي د هلته د ګنج په ګلۍ کې ډرامه کشاله. نو مولوي صاحب خبره وکړه، خبره د برداشت ده. همسایګان ګوره فیلډ یو دی، که چرګان سره خرڅوي، که هګۍ سره خرڅوي، که جیولرز وي، که الکټریک وي، هر شی چې په کار دا دی چې تعصب نه سره وکړي، وږه سره کښېکاږي. خدای دې نه کوي که په دا کې یو مړی راغلی وي، یا د یوې خوا یا د بلې خوا، نو خو کاروبار د صفات و. بیا زموږ خلک داسې خلک په دا ښار کې شته، هغه بدنظمي جوړوي چې پلاني دی راته ویل، پلاني دی راته ویل. دا ښار کې کاروبار یو څوک پر چا باندې ټوټې نشي راګرځولی، هر څوک کاروبار کولی شي، په ښه اندازې کولی شي. روزي الله پاک انسان ته ورکوي، نه په ډېرو درواغو کېږي، نه په ډېرو قسمو باندې کېږي. قسمونه او درواغ دا دوکاندار نه باندې شي. موږ وطی ته خاص کر دا خواست کوو د بازار هر دوکاندار ته یې کوو چې وروره موږ لکه ګراکان راځي دا زموږ مېلمانه دي، که وکیل راځي، که ډاکټر راځي، که انجینر راځي، کوئی مثال ده زموږ مېلمانه دي. که دوې خبرې دوی زیاتې وکړي باید چې موږ برداشت وکړو، که برداشت نه کړو دوی به وکړله موږ دوی وکړه دا یې جنګ. نو جنګ عموما د مسلې حل نه دی، نه په جنګو چا څه خلاصي کړي دي. نو په دې کې حاجي شمسلک صاحب موږ سره سالس دی، حاجي اشرف اکا، ډاکټر شکر، رمتلا. موږ دا مجلس سره ګز و بر کوي، د پښتون د روایاتو مطابق موږ هغه مجلس کړی دی، اعلی حاضر ناظر موږ کړی دی. نو 1,00,000 روپۍ موږ پر دوی باندې پور ایښی دی، پر زمان خان دوی باندې چې هغه موږ تیل هغه پور راوړی دی. حاجي محمدیم ته به موږ د وینې خو سره ټپ پور نشته، خو دا زموږ د پښتانیو دود و بیده ده چې د زرو د سوو کلو سره روانه د هغه دستور هغه موږ قایمه کړی دی. نو دغه موږ د زخم د مرهم پټۍ دپاره حاجي محمد نعیم دا ستا امانت دی. نو بل که ډاکټره څوک ما چې راغلي یاست ما ته ډېر قدرمن یاست، ستاسې کور ودان دا کوم درېمانان چې لګیا دي د الله د رضا لپاره کې لګیا دي، کور یې ودان، خدای دې خیر ولري. او زموږ صدر انجمن چې مرد بهادر صاحب دی کور یې ودان، ډېر کردار یې کې وکړي. شکردین صاحب کور یې ودان، ډېر کردار یې کې وکړي. ډاکټر صاحب شمسلک صاحب کور یې ودان، حاجي صاحب نیکي اشرف صاحب او مقدس آغا میډیکل اسوسییشن صدر کور یې دا نور سپین ږیرو دا ټول مالداري ونه دی زه، خدای دې آباد لري، الله دې خوشحاله لري. زما د وراره چې دا کم دی دا خو 1,00,000 روپۍ چې ګسه 3 کروړ روپۍ د تاله د ترازو په یوه تنه کې کښېږدي 3 کروړ روپۍ. او پر دا بله خوا کې زما د وراره یو غاښ که څنګه دې د الله په ذات دې که زه هغه 3 کروړه قبول کړم دا یو غاښ نه کوم، ما ته به بدن ما سر خلاصوي چې دومره دی. نو یې دا کیسه ده د غاښ دا پور دی په دا ګورد په هر شتون موږ سر خلاصوي. شکر دی په کلي کې وکیلان شته، په کلي کې پوه خلک شته، د کلي کمیټې شته، مشران شته. ما د کلي ګسپدا خبر کړی لا نه دی، کله چې ما کلي و نور ته خبر رسوله نو هغه پارچه کې نو ما چې کوم د درېمانان راغلو
چې ما دا خو زموږ د ګور د شان خلک دي چې زه غاړه نور تېږدم بل یې نور تېږدي نو خو دا چې کوم نظګران دا ټوله لګیا دي د الله د رضا دپاره لګیا دي چې یو بل د الله د رضا دپاره کار نه کوي نو خو تی در معلومېږي خدای دې دوی ته آباد کړي دوی دې خدای خوشحاله لري د الله د رضا دپاره چې دوی کوم ولاړ سوي دي دوی ته دې الله هغه اجر ثوابونه ورنصیب کړي او موږ ته چې کوم دا پیسې میلاو سوي دي دا د الله د رضا دپاره نه پور نه دا دوی ما له راوړو خو ما درته چې 3 کروړه راوړي زه په 3 کروړه نه خوشحاله کېږم د الله د رضا دپاره ما بېرته وربخښلي دي او د دا درېمانانو په لومړي کې مې وربخښلي خدای مې خوشحاله